دوستانو یو بزنسمن سړی و، یو ورکوټي کلی ته روانو په دې سوچ باندې چې هلته دی یوه فیکټري جوړه کړي، یوه کارخانه جوړه کړي. کله چې دی ورکوټي کلی ته روانو نو د ده مخې ته کله چې دی کلي ته نږدې کېدو د ده مخې ته یو سیند راغلو، یو دریاب راغلو چې هغه دته رکاوټ جوړ شو او د ده چا نه تپوس وکړو چې د سیند نه پورې غاړې دې کلي ته به زه څنګه لاړ شم. نو چا ورته وویل چې که ته په روډ تلل غواړې بای روډ نو ستا به د 9 نه 10 غنټې لګي، او که چیرې ته په دې سیند باندې وراوړې نو دا کشتۍ والا دی په دې باندې به ستا 20 منټه ولګي او هغه کلي ته به لاړ شې کوم کلي ته چې ته تلل غواړې. نو هغه دا فیصله وکړله چې 10 غنټې خو زما لګي، دا خو بای روډ اوس په څه په لرې باندې راتاویږم، نو راشه په دې کشتۍ کې کښېنه او په دې سیند به پورې غاړې دې کلي ته ور واوړې. چې کله دې د کشتۍ والا سره کېناستو، کشتۍ والا ته دې مخامخ کېناستو، کشتۍ والا خپل مطلب هغه ډرایوینګ کولو، هغه طرف ته اوښتلو. نو د کشتۍ والا ته وایي چې زه دې ونه پېژندم، دا بزنسمین ورته وایي، دا کم مالدار انسان چې دی. نو کشتۍ والا ته وایي چې نه صاحب ته خو ما ونه پېژندې. هغه ته چې هره ورځ خو زما په اخبار کې تصویر راځي او زما باره کې خلک مطلب ډېرې ښې خبرې کوي چې دا داسې یو غټ بزنسمین دی. هغه ته ما ته پته نشته ځکه چې زه په اخبار نه پوهېږم، ځان پړ یم او ټول عمر زما دلته وشولو په دې کشتۍ کې او خلک اړومه راړومه. نو هغه ورته وایي چې مړه د داسې ژوند نه څه فایده چې تا انپړې او په زندګۍ باندې نه پوهېږې. نو کشتیوالا غلی شو، خاموش شو، بس خپل سفر جاري ساتلو. بیا ورته وروسته وایي چې کارخانه پیژنې، زه به په دې ځای کې کارخانه جوړوم، ورکوټي ستاسو په دې ورکوټي کلي کې به زه یوه کارخانه جوړوم چې بیا به د دې ځای نه موږ دا منرل کم واټر چې دي مطلب په بوتلو کې به دا اوبه دلته موږ دغه کوو سپلای کوو کلي ته، د دې فیکټرۍ نه به اوبه ځي بیا کلي ته، دلته خلک نه پیژني. نو هغه ته چې منرل واټر دا څیزونه خو زه نه پیژنم، خو بهرحال یې به نو هغه ته چې یاره د دې زندګۍ نه څه مطلب و چې ته د کلي د حالاتو نه هم نه خبرې او دا ستا څه زندګي تېره شوه دلته، لکه د هغه مذاق یې وړاو کو. نو بعد کې دا کشتۍ والا په دې سوچ کې لاړو چې بالکل د ده دا خبره خو ټیک ده چې یاره ما ته څه زندګي پکار ده چې نه د کلي نه بهر وتی یم او انپړم یم. نو دې په دې سوچ کې لاړو چې د ده نه دا هیر شوله چې زه کشتۍ چلوم او هغه کلي ته په دې اوبو باندې اوړم په دې سیند کې. نو چې کله د ده نه یو دوه خطا شوله نو د ده نه کشتۍ ډوبېدو طرف ته لاړه، د دې کشتۍ والا نه ډوبېدو طرف ته چې لاړله نو دی एकदम راویښ شول او دی ګوري چې یاره کشتۍ ته دننه اوبه راغلې، انسایډ کشتۍ ته اوبه راغلې. نو دی د بزنسمین ته وایي چې حالات خو خراب شوله او زه غواړم چې اوس دې سیند ته ورودانګم ځکه چې هغه طرف خو ډېر لرې دی، نو زه به وردانګم اوس مطلب موږ دواړو ته خطره ده. نو ته هم کوشش وکړه چې هغه طرف ته ته هم ودانګې د دې کشتۍ نه. نو هغه ته داسې ګوري نو دا کشتۍ والا ورته وایي چې ولې تا ته لامبو نه درځي چې ته هغه طرف ته واوړې. نو هغه ورته وایي چې څه مطلب و؟ نو هغه ته چې ته خو مرې دلته او زه خو وردانګم د سیند ته هغه طرف ته به په لامبو باندې اوړم ځکه چې کشتۍ خو تباهۍ طرف ته روانه د اوبو نه ډکه شوه. نو بزنسمین एकदम ذهن ته خبر راغله چې بالکل دې نه مخکې ما کمې خبرې وکړې، هغه احساس فیلینګ د هغه راغله، احساسات چې بالکل ما څومره غلط سوچ کوو د دې سړي باره کې. نو هغه ورته وایي چې ما له خو لامبو نه راځي او زه خو بس چې اوس ته څه هم غواړې، څومره پیسې غواړې، څه ضرورت یې لکه زه هغې ته تیار یم، خو زما ژوند بچ کا. نو دا کشتۍ والا ورته وایي چې ته ټینشن مه اخله او ځان مشکلاتو کې مه اچوه، یوازې داسې نه ده چې ما له لامبو راځي، زه د لامبو سره یو بل کس هم په ملا باندې هغه طرف ته اړولی شم، تو صرف زما اوږو ته راوخېږه او زه به لامبو وهم او تا به هغه طرف ته واړوم. نو د دې ټولې قصې خلاصه دا ده چې کله هم چاته سپک مه ګورئ، چاته هم د ځان نه ښکته مه ګورئ، هر سړي ته عزت ورکوئ، د هر سړي خیال ساتئ، هغه ته د قدر په نظر باندې ګورئ ځکه چې د هیڅ چا هم پته نه لګي چې هغه به په کم وخت کې ستا په کار راځي او کم کارونه هغه کولی شي. دا ضرور نه ده چې کم کار ته کولی شي باید چې هغه د بل څوک وکړي. ډېر خلک دي چې هغه کم کار کوي، کم کار کولی شي، دا کم فن وي هغه به ستا سره نه وي او ستا فن به د بل سره نه وي. یعنی د خپل ځان نه چاته کم مه ګورئ.